شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان کډوالۍ ته اړ شوي. په خپله خوښه او یا ناخوښه کډوالۍ او پناه غوښتنه له ډېر وخت راهیسې د افغانانو ژوند سره یو تړلې موضوع ګرځېدلې. په تېرو 2 کلونو کې افغانستان د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته د خپلو اتباعو د کډوالو د سترې څپې شاهد دی. له سوریې او اوکراین وروسته افغان کډوال په نړۍ کې 3م لوی بېځایه شوی نفوس لري. مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې یوازې په 2020 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي. په دې سلنه کې 70% د ایران، 18% د پاکستان او 11% د ترکیې ته کډوال شوي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 103 هیوادونو کې 8.2 میلیونه افغانان د کډوال په توګه ژوند کوي. د دې سازمان په وینا دا په نړۍ کې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ولسیزو په تاریخ کې تر ټولو لوی او اوږد بحران دی. دوی زیاته کړي په دغو کې 70% ماشومان او ښځې چې مرستو ته اړتیا لري شامل دي. په افغانستان کې 4 لسیزې جګړې، طبیعي پیښې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب او په 2020 کال کې سیاسي بدلونونه د افغانستان د کډوالۍ او پناه غوښتنې له مهمو لاملونو څخه شمیرل کیږي.